سوالګر او کنجوس. د وړي ټکنده غرمه وه چې بوډا سوالګر وږی او تږی یو کلي ته ورسېد. تر ګردو لوی او ښکلی کور یې په نښه کړ. دروازه یې ور وډبوله چې د خدای په نامه یو څه ومومي. یو سړي د بلاخانې کړکۍ پرانیستله. په سوالګر یې آواز وکړو: څه وایې؟ بې حده تږی او وږی یم، که د خدای په نامه یو پیاله شیدې راکړې. په کور کې که څه هم د غواوو لویه ګورم ولاړه وه، خو د کور څښتن وویل: شیدې نشته. سوالګر یو ټوک ډوډۍ وغوښته او د کور څښتن په قهر ځواب ورکړ: ډوډۍ له کومه شي؟ سوالګر بیا خواست وکړ: ډېر تږی یم، لږې اوبه راکه. د کور څښتن وویل: اوبه نه لرم. سوالګر په قهر شو، ورته یې وویل: ته خو تر ما هم ناداره یې، په قصر کې څه ته ناست یې؟ راځه کچکول راواخله، له ما سره کور په کور ګرځه.